د لوی او بخښونکي خدای په نامه خوږو ماشومانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خوږو ماشومانو ما تاسو ته په تېره خپرونه کې د طاقت او کوچکترین مضروب مشترک تعریف وړاندې کړی و. خوږو ماشومانو زه غواړم تاسو ته نن عدد اولیه او عدد مرکب وړاندې کړم. تاسو به کوم عددونه دي که هغه عددونه دي چې پر یو پوره تقسیمیږي، په خپله پوره تقسیمیږي او په بل عدد پوره هم تقسیمیږي دا عددونه. زه غواړم تاسو ته اوس تعریف وړاندې کړم چې ښه پوه کړم. عدد اولیه عبارت از عددی است که از یک و خودش بعد دیگر پوره تقسیم نمی شود، لکه 2 3 5 7 11 14 15 او نور غیره. زه غواړم تاسو ته اوس د عدد مرکب وړاندې کړم. عدد مرکب هغه عددونه دي چې پر خپله او یو خپله او په بل عدد هم پوره تقسیمیږي. عدد مرکب عبارت از عددی است که از یک و خودش بعد دیگر هم پوره تقسیم می شود، لکه خوږو ماشومانو 4 پر 2 هم، پر خپله هم، پر یو هم، 6 هم همداسې، 8 9 10 او نور. خوږو ماشومانو دا د ریاضي درسونه مو تکرار کړئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.